السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو په موبایل کې یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا هر څوک تاسو ته په واتساپ یا میسنجر کې په انګلیش باندې میسج راولېږي نو تاسو صرف په هغه انګلیش میسج باندې کلیک کوئ نو هغه میسج به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کیږي نو ګورو دوستانو تاسو په سکرین باندې موبایل کتلی سئ نو زه راځم په خپل موبایل کې واتساپ خلاصوم او دلته په واتساپ کې ماته یو چا په انګلیش باندې میسجانه لیږلی دي نو دا زه پښتو ترجمه کوم ګورو دغه درې میسجان دي هاي هاو ار یو ویر ار یو دا زه اوس پښتو ترجمه کوم او کله چې تاسو هغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو ستاسو موبایل په سکرین باندې به هم دغه نشان راسي ګوره اول میسج د هاي دا زه پښتو ته وړم سمپل نشان په پرېږدئ ګوره هاي مین سلام دویم میسج د هاو ار یو دا پښتو ترجمه کوم ګوره دا نشان پرېږدئ ته څنګه یاست دریم میسج د ویر ار یو ګوره دا نشان دی پرېږدئ وایي تاسو چېرته یاست راځو ګوره زه اوس په خپل موبایل کې میسنجر خلاصوم او په میسنجر کې هم زه دوه میسجان تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوم ګوره دا دوه میسجان دي آی ام بیزي آی ویل کال یو لیټر نو سمپل دا نشان دی راکش ګوره په میسج باندې پرېږدئ ګوره آی ام بیزي مین زه بوخت یم یعنې زه مصروفه یم او راځو ګوره دا بل یو ته آی ویل کال یو لیټر ګوره زه به وروسته ټلیفون درته وکړم دغه رقم دوستانو صرف په واتساپ او میسنجر نه که چیرې تاسو په ګوګل کې کوم انګلیش نیوز ګورئ نو په هغه انګلیش نیوز مې سر نه خلاصېږي نو نشان صرف دی راکش کړئ په هغه انګلیش نیوز باندې پرېږدئ نو هغه ټول انګلیش نیوز به تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړي که هر ځای تاسو کوم انګلیش ټکسټ ګورئ یا په فیسبوک کې مثال تاسو یو انګلیش پوسټ ګورئ په هغه سر نه خلاصېږي نو نشان دی راوړئ په هغه انګلیش پوسټ باندې به پرېږدئ هغه به ټول تاسو ته په پښتو کې ترجمه کوي نو ډېر خوندور سټینګ ده ستاسو به ډېر زیات کارونه در اسانه کوي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ د دغه اپلیکیشن نوم د هاي ټرانسلیټ د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغې څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ او د دغه ویډیو په اخر کې به هم زه تاسو ته در وښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه له تاسو یو سټینګ غواړي لاندې نیکسټ بټن ده په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا په هاي ټرانسلیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ ګورئ دلته هاي ټرانسلیټ اپ ده سمپل به دغه هاي ټرانسلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو هاي ټرانسلیټ ته پرمیشن ورکړئ کله چې تاسو هاي ټرانسلیټ ته پرمیشن ورکړئ بیرته به شاته راسي لاندې ډن بټن ده په دغه ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورئ دوستان تاسو کتلی سئ چې دغه اپلیکیشن موږ ته خلاصو نو کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاص سي نو د دغه شکل دغه رقم راځي نو سمپل به ګورئ تاسو په دې کې دوه سټینګ وکړئ اول د ګورئ په دې کې مای لینګویج په دې مای لینګویج باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو پښتو زبان سلیکټ کړئ ګورئ تاسو هغه میسجان نور زبانو ته مړولی سئ اردو فارسي عربي نور زبانو ته یې مړولی سئ نو زه غواړم هغه میسجان پښتو زبان ته واړوم نو دلته زه پښتو زبان سلیکټ کوم نو ګورئ دوستان تاسو کتلی سئ اسمال ته پښتو زبان سلیکټ کړئ او په دا فارین لینګویج کې به دلته تاسو انګلیش سلیکټ کړئ ځکه موږ هغه انګلیش میسجان بیا پښتو ته ترجمه کوو نو په اول کې به تاسو پښتو زبان سلیکټ کړئ او په دویم کې به تاسو انګلیش زبان سلیکټ کړئ نو کله چې تاسو دغه دوه سټینګونه په دې اپلیکیشن کې وکړئ نو نور یو سټینګ هم دغه اپلیکیشن نه غواړي له دې بعد هر څوک تاسو ته په واتساپ یا میسنجر کې په انګلیش باندې میسجان راواړوي نو سمپل ګور دا نشان به بیا تاسو د موبایل په سکرین باندې راځي دغه نشان راوړئ تاسو خالي په هغه میسج باندې ږدئ هغه میسج به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کړي ګوره آی ایم فاین دا به اوس دی پښتو ته ترجمه کړي نو ګوره وایي زه ښه یم سمپل دا نشان راوړئ په هغه میسج باندې ږدئ هغه میسج به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي نو دوستانو له دې سټینګ څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی سئ ډېر خوندور سټینګ د ګوره واټ اباوټ یو او ته څنګه یې دغه رقم دوستانو بیرته شاته ځو ګوره که چیرې بیا تاسو ته څوک په میسنجر کې میسج راولېږي هغه هم تاسو و پښتو زبان ته ټرانسلیټ کولی سئ سمپل به تاسو میسنجر خلاص کړئ او دغه نشان به ګورئ د موبایل په سکرین باندې وي سمپل دا نشان راخلئ په هغه میسج باندې ږدئ هغه میسج به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي نو ګوره دوستانو صرف واتساپ یا میسنجر نه که چیرې تاسو په خپل موبایل کې یو بل ویب سایټ خلاص کړی وي او هغه په انګلیش باندې وي سر مې نه په خلاصېږي بیا هم ګوره تاسو له دغه اپشن څخه پیدا اخیستلی سئ سمپل تاسو راوړئ دغه نشان په هغه انګلیش خط باندې پرېږدئ نو هغه ټوټل که هر څونه خط یې هر څونه انګلیش خط یې هغه به ټول تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کړي نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ چې دغه خط یې هم پښتو ته واړوئ دغه رقم لاندې ګوره دلته نور خط مې واړوئ سمپل دا نشان راوړئ په هغه انګلیش خط باندې پرېږدئ هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده له دغه سټینګ څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی سئ او دغه سټینګ به ستاسو ډېر زیات کارونه در اسانه کړي نو راځو اوس زه تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ نو دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ هغه که هر براوزر وي نو کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم SEO.com/English to پښتو
دغه به تاسې د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ. نو ګورو دوستان تاسو کتلی سئ تعلیم SEO.com/English په پښتو دا به تاسو ولیکئ او په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکئ نو به تاسو ته دغه ویب سایټ خلاص سي. نو ګورو دوستان بیا تاسو ته دغه ویب سایټ خلاصیږي نو به تاسو لاندې ولاړ سئ او لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. نو په هغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له هغه سره ډاونلوډ کړئ. ګور دا ډاونلوډ بټن ده، په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکئ او دغه اپلیکیشن به له دغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو ډیر خوندور اپلیکیشن ده. د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره د واتس اپ، د میسنجر او د ټوټل موبایل د انګلیش خط په پښتو باندې ترجمه کولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.